او څلورم به دا عقیده ولري چې ستاسو غم په ختم شي او ته چې لکه دا عذاب په من الله رب العالمین ولې راوسته نو ته به دا عقیده ولري چې دا څه په ما باندې رااله او دا کوم عذاب را باندې راغی د الله رب العالمین ماته په تقدیر کې لیکلیو نو چې دا عقیده تا ولرله نو هغه غم به ختم شي د وجه نه طهریه وای د مسلمانانو د غم د ختمولو زه هغه زه د پنایشته ده متور مثال وي چې په مسلمانانو باندې یو غم راشي نو مسلمان سره د څه وي چې الله رب العالمین را ته تقدیر کې لیکلی او را باندې راغی نو خپل هغه غم یې ختم شي چې سم الله تقدیر کې لیکلی او څه چې الله رب العالمین تقدیر کې لیکلی هغه نه بدلیږي نو خپل هغه غم ختم شي ایمان په تقدیر باندې دا د ایمان مستقل جز ده د وجه حدیث د جبرئیل کې راغلی دی جبريل راغی نبی صلی الله علیه وسلم نے تاسو کو چې یا رسول الله ایمان څه ته ویل کیږي نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې ایمان دې ته ویل کیږي چې ته ایمان ولري په الله په ملائکه باندې پر رسولانو باندې په کتابونو باندې او ایمان ولري په تقدیر باندې په تقدیر د خیر او د شر باندې چې